أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین روان دی آیت مبارک کی اللہ تعالی د هغه خلکو مثال چې څوک د ریاکارۍ دپاره خپل مال خرج کوي، نو الله د هغې مثال بیان کړ چې د دې مثال په شان د هموار کاڼي دی چې هغه کاڼي باندې لږه غوندې خوره جمع شوي او بیا پکې څوک یو دانه یا تخم وکري او بیا پې زوردار باران راشي، نو هغه زوردار باران چې کم دی هغه خورې سره هغه تخم هم یوسي، کاڼي بالکل صفا پاتې شي. گویا دې انسان ته د دې خپل هغه انفاق او د کم مال خرج کولو چې کم د تمنا وه د هغې هغه ثواب هغې اجر د لاس نه ووته، هسې په کار رانغلل. اوس الله دلته په دې لومبني آیت کې د هغې خلکو ذکر کوي چې د چا صدقه مقبولی او د چا صدقه هغې ته د قبولیت مقام ورکړی شوي، نو الله اوس د هغې ذکر کوي. ومثل الذین ينفقون اموالهم، مثال د هغې کسانو چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، د الله د رضا د حصول او د طلب د پاره. د دنیا نمود او ریا پکې نه وي، صرف او صرف د نیت چې کم دی هغه د الله رضا حاصلول وي. او دویم وتثبیتا من انفسهم، او د خپل زړه د مضبوطوالي د پاره چې دا مال زه کم خرج کوم په دې عقیدې سره چې الله چې کم دی زما د اعمال قبول او منظور وګرځي او د خپل رضا خوشحالۍ باعث وګرځي. نو د زړه د مضبوطوالي د پاره او د زړه د ثابت کولو د پاره چې زما د زړه په دې باندې مضبوط شي چې ما ته به الله د دې مال خرج کولو اجر او ثواب راکړي. اوس د دې کس الله مثال بیانوي چې د مثال څنګه دی. کمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. د دې سړي د انفاق فی سبیل الله د مال خرج کولو مثال پشان د یو باغ دی. داسې باغ چې هغه په یو اوچته غونډۍ باندې وي، بربوة، رب ویلی شي اوچت مقام ته ویلی شي، او دا اوچت مقام یا اوچت ځای باندې چې کم دا هوا وي، ابو هوا ډېره زیاته خوشګواري د انسان د پاره هم خوشګواري او د فصلونو دپاره او د باغونو دپاره هم خوشګواري. نو چې داسې باغ چې هغه په اوچت غونډۍ باندې یو اوچت مقام باندې وي، او بیا دغې باغ باندې چې کله بیا څه باران کیږي، نو الله چې کله اصوابها ته دې باغ ته ورسیږي وابل، ډېر زوردار باران، په شیبو شیبو باران په دغه باغ چې کله وشي، نو اسم چې کم دی دغه علاقه خوشګواري، ابو هوام خوشګواري، او بیا په تیز باران هم وشو، نو لہذا دغه باغ هغه اونې چې کم دی نورم
سرسبز شي او بیا چې کوم دی فآتت اکلها پس روړي بیا دغه باغونه خپل میوه ضعفین دوچن کوی په دې تیز باران په وجه باندې او د چت مقام په وجه باندې دغه باغونه چې کوم دي د هغې میوې دوچن پیدا شي. نو لهذا څنګه چې دا باغ په یو چت مقام باندې وي او په دې باندې تیزدار باران راځي او د هغې میوې دوچن کیږي، دغه شان الله د هغې خلکو چې کوم دا مال خرج کوي د الله په لار کې او د الله اخلاص نیت د الله رضا وي، نو الله د دې دا انفاق چې کوم دی د هغې ثوابونه هغې له هم زیاتوالی ورکوي. او بیا دا فرمای فإن لم يصبها وابل فطول پس که چرې ونه رسیږي دې باغ ته تیزدار باران لکه تیز باران پې ونه شي فطول صرف چې کوم دی یو پشم غوندې پې راغی هغه هم وله کافي وي. نو لهذا دې کې دې خبرې ته اشاره ده که فرق یو سړی لږ مال هم خرج کوي، گویا مال ډیر نه دی لږ دی ورسره د خپل استطاعت مطابق هغه لږ ولې نه دی خو هغه لږ مال چې پای کې اخلاص وي نو الله هغه مال قبلی او د هغې اجر او ثواب الله سوا کوي. لهذا دلته چې کوم دی د هغې خلکو مثال الله بیان کړ چې څوک د الله رضا دپاره خپل مال خرج کوي الله چې کوم دی د هغه انفاق قبلی هغې له اجر او ثوابونه الله سوا کوي، اگر که دغه مال کم ولی نه وي الله ولهم د هغې اجر او ثواب سوا ورکوي. والله بما تعملون بصیر، الله هغه ذات چې ستاسو د اعمال ویني، ستاسو نیتونو باندې خبردار دی، ستاسو هر عمل باندې لیدونکی دی. لهذا څوک چې د الله رضا دپاره او په اخلاص سره خپل مال خرج کوي هغه مال الله قبلی او د هغې اجر او ثواب د دې انسان دپاره ذخیره کیږي. اوس ورپسې بیا د هغې خلکو بل مثال بیانوي چې کوم خلک د ریاکارۍ دپاره یا چې کوم دی د نمود دپاره یا د احسان باتولو دپاره یا خلکو ته تکلیف ورکول دپاره مال خرج کوي. نو اوس د هغه سړي مثال بیانوي ایود احدکم آیا خوښوئ تاسو آیا خوښئ احدکم په تاسو کې یو کس چې ان تکون له جنتون چې دې کس دپاره دی یو باغ وي او دغه باغ من نخیل د کجورو وي و اعناب او د انګورو وي او بیا په دغه باغ کې چې کوم دی نیرونه هم بهیږي تجري من تحت الانهار او بهیږي په دغه کې لاندې ولې د اوبو روانې وي، یو ډېر خوشګوار منظر وي او باغونو خب د کجورو د انګورو او بیا پکې له فیها من کل ثمرات او وي د دپاره په دغه باغ کې هر قسمه میوې د انګورو د کجورو خو ذکر وکړو چې دا ډېر زیات بهترینه میوه ده خو ورسره نورې میوې پکې هم شته هر قسمه. لهذا چې داسې باغ چې هغې کې د انګورو کجورو د هر قسمه میوجات پکې وي او دغه دوران کې چې کوم دی دا باغ خپل هغه اتمام ته ورسي میوې نیولې وي او میوې چې کوم دی پخې شوي وي. اوس د دې دا مالک چې چا دومره محنت کړی دی د کجورو د انګورو د هر قسمه میوو بوټي کرلی دي د هغې نگرانی کړې ده پیسې پې لګولې دي خرچ یې کړی دی محنت یې کړی دی او دغه دی کې دا سړی په دغه دوران کې و اصوابه الکبرو بوډاوالي زمانې ته ورسېدو گویا محنت مشقت یې کړی دی او دی بیا اوس دې نه پس زمانه پې د بوډاوالي راغله کمزور شو طاقت بدن کې ختم شو او بیا وله ذریة ضعفاء او بیا د دپاره بچي وي او کمزوري وي کمزنه چې ماشومان بچي وي د ګټې قابل بچي نشته واړه ماشومان بچي دي په خپل هم چې کم دي بوډاوالي ته ورسېدو د محنت کولو قابل نور نه دی مزید چې کم دي څه کار نشي کولی او دغه دوران کې د باغ چې کم کرلی دی د هغې میوې پخې شولې او اوس چې کم دی د هغې حاصله اخیستلو ټیم راغی. اوس ناڅاپه په دغه باغ باندې یو ګرمه هوا راله او د ګرمې هوا یو بوړکۍ وه او په هغې کې چې اور و علی فاصوابها
پس ورسید دی باغ ته اعصار د ګرمې هوا یو بلبوړکې فیه نار چې په هغې کې اور وي چې دغه اور هغه ګرمه هوا دغه باغ ته ورسېدله نو فاحترقت پس ویې سوځول هغه باغ ټولې میوې هم وسوځېدلې ایرې شولې باغ چې کوم دی ختم شو. اوس په داسې حالت کې چې سړي ته چې کوم دی د خپل محنت هغه سیلې ډېر زیات حاجت وي او محنت هم کړي وي مال هم لګولی وي دې نه پس سره نه مال وي او نه چې کوم دی نور څه درک ورته لګي او بچي هم چې کوم دی واړه ماشومان بچي وي هغې هم ته خوراک غواړي او په داسې ټیم کې د ټوله سرمایه ختمه شوله نو دوی به څومره پریشانې دته به څومره چې کوم دی تکلیف وي. نو الله دلته مثال بیان که چې دغه شان یو سړی د ریا د نمود دپاره خپل مال خرج کوي دنیا کې دی وایي چې ما خو ځان له ډېر ذخیره وکړه او ډېر مال مې خرج کړه د الله په لار کې او دغه ټیم کې چې کوم دی د مر پیراتلو والا دی د مر پیالې سکیا او د مر پیالې اوسکله او د سره چې کم دی د خپل هغه مال چې کم د په خپل نیت خرج کړی دی په ریا نمود سره په اسپانس باتولو سره د په خپل نیت خو چې ما ډېر زیات چې کم دی ځان له څه کړي دي مر نه پس په کار راځي لہذا چې کله مړ شو مر نه پس خو بیا دې څه عمل کولی نشي سلسله د اعمالو ختمه شوله دی د ثواب ته محتاجه دی کم ثواب چې کم دی ځان له دنیا کې ګټلی و هغه چې کم دی په ریا نمود سره پس باطلو سره هغه ضایع شوي تباه شوي دی او اوس خالی لاس چې کم دی هغه د دنیا نه لاړ دی به څومره په تکلیف او په پریشانۍ کې بیا وي. نو الله وي دغه شان چې یو سړی بوډا هم وي هغه باغ ځان نه تیار کړی وي او بچي هم واړه وي او بیا هغه باغ باندې اور ولګېده هر څه ضایع شولو. او دلته علما فرمایي چې دلته دا قید په دې کې قیدونه لګېدل چې دا سړی بوډا دی د بوډاوالي دا ذکر ولې کوي بیا چې کم دی پکې د بچو ذکر کوي او بیا د بچو چې کم دی هغه داسې بچي چې هغه ماشومان وي دا قیدونه ولې ذکر کړل وي دا قید دې دپاره ذکر کړل که فرق یو سړی ځوان دی او د ده یو باغ چې کم دی په هغې باندې وبا راله وسوځېدو نو چې کله دی ځوان دی قوت طاقت واله دی نو بیا امید شته چې دوباره بیا نور باغ به وکري او بیا عمر هم چې کم دی ورته امیدونه شته چې لا عمر هم چې کم دی لا زیات هم دی امید لري د عمر نو دغه دی کې د ځوانۍ ذکر ونه کړه ځکه چې د ځوان ته بیا هم چې کم دی که باغ وسوځېده نو دومره پریشاني به ورته نه وي څومره پریشاني چې د بوډا ته وي او بیا چې د چا اولاد نه وي د چا چې اولاد نه وي او د ده باندې څه تکلیف راغی او د ته پریشاني راله نو دغه دی کې دی و چې بس یوازې کسې بس چته به ژوند تېرومه که کله لوږه کله چې کوم دی خوراک کله څه هلته هم بیا ډېر فکر نه وي خو چې سړی بوډا وي او واړه بچي هم ورته وي هغې هم ته چې کوم دی ډوډۍ غواړي هغې ته هم د خوراک ضرورت دی لہذا که فرقه بچي نه وي نو هم بیا دومره فکر نشته او که فرقه بچي وي او بچي ځوانان وي د ګټې قابل وي او دغه ټایم کې بیا د باندې څه تکلیف راغی نو بیا هم چې کوم دی د دومره پریشان نشته نه دغه چې بچي لوی شوي دي د ګټې قابل دي هغې ځان هم ساتلی شي دا پلار هم چې کوم دی په هغه باندې خرچ کولی شي نو هلته د ځوانانو بچو هم چې کوم دی بیا انسان ته بیا وروستو څه غم نه وي چې را دا بچي هم یې څه کوي خو چې کله بچي ماشومان وي او د ګټې قابل هم نه وي او د خپل هم بوډا شو نو بیا ورته دا ډېر زیات سخت پریشاني به راځي نو لہذا دغه شان دا انسان چې څنګه دې دوران کې دی محتاجه دی او ډېر زیات ورته ضرورت دی د خوراک څښاک ځان له پچو دپاره دغه شان که چا فرقه د ریا دپاره مال خرج کو نو دته به آخر کې بیا هېڅ ملاویږي نه او بیا به الټا په عذاب کې گرفتار وي. لہذا په دې رکوع کې چې کوم دی ټول تاسو وګورئ نو د انفاق فی سبیل الله د قبولتیا دپاره څه شرایط بیان شو چې کم خرچ کم پیسې انسان خرج کوي د الله په لار کې هغه قبولتیا ته رسي نو پای کې لومړنی شرط پکې دا وي چې دا مال حلال وي حلال مال چې کوم دی الله قبلی او په هغې باندې اجر او ثواب ملاویږي
دویم دا چې دا کم مال دی خرج کوي دا د طریقې سنت مطابق وي د شریعت مطابق وي. دریم دا چې دی په صحیح مصرف صحیح ځای کې دی استعمال کی. څلورم دا چې دی دا چاله مال ورکوي چې په هغه باندې رستو بیا څه باطنه نه کوي. او پنځم نمبر دا چې کله دی چاته څه ورکوي یا نو دی د پاره نه چې دی به سبا هغه ذلیله کوي او رسوا کوي به او هغه ته به تکلیف رسوي نو ضرر او تکلیف ورته نه رسوي. او شپږم نمبر دا چې خالص د الله رضا دپاره، خالص د الله د رضا د طلب دپاره چې دی کله مال خرج کوي نو الله به چې کم دی دا مال قبلیږي او د هغې به دته وروستو اجر او ثواب ملاویږي. او که نه دا خبرې پکې نه وي نو که دا هر څومره چې کم دی څه خرج کړ نو هغه لار ضایع شو. د هغې مثال اول الله د کاڼي په شان بیان کړ او بیا پسې چې کم دی د باغ مثال بیان کړ څنګه هغه کاڼي باندې باران وشي او خور هر څه ته لاړ شي او هېڅ پې پاتې نه شي. دغه شان ریاکار چې هر څه خرج کړي وي هغه ټول ضایع شو. دغه شان چې چا خپل مال چې کم دی هغه د ریا نمود دپاره خرج کړي وي د زباتلو احسان دپاره او بیا چې کم دی د هغې مثال د باغ ورکړه چې دغه باغ چې کله میوې وکړه او فصل تیار دی او اور پې راغی او ویسوځو او زمانہ د بوډاوالي ده او ماشومان بچیم دي او کم بیا دته کم تکلیف او پریشانی ده او اس وخت پاتې نشو نو دغه شان چې کم سړی پر پیاله اوس کی که دنیا کې هر څه خرج کړي وي خو بیا به ورته اسم لاویږي نه. نو کذالک یبین الله الله یې موږ بیانو لکم الآیات تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم احکامات لعلکم تتفکرون چې ښایيږي چې تاسو په دې فکر وکړئ او دا خپل مال چې کم خرج کوي نو دا د شریعت د اصول مطابق چې کم شرایط دي د انفاق فی سبیل الله د قبولتیا دپاره چې هغه شرایط پکې ټول موجود وي که یو شرط هم پکې نه وي نو هغه ټول چې کم دی ستا هغه انفاق خرج کول هغه ضایع او برباد شو. ومثل الذین مثال د هغې کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء د طلب او د حصول مرضات الله د الله رضا او د الله د خوشحالۍ دپاره وتثبیتا من انفسهم او د خپل زړه د مضبوطوالي دپاره او د ثابتوالي دپاره. کمثلې د دغه سړي چې کوم داسې مال خرج کوي مثال دی پشان جنت د یو باغ بربوتن چې دا باغ په یو چت مقام باندې وي غونډۍ باندې وي اصوابها او بیا دغه باغ ته ورسیږي وابلون تیز باران فآتت او بیا دغه باغ چې کم دی روړي اکلها خپل میوه ضعفین دوچن او فإن لم پس کچری لم یصبها انرسیږي دیتا دی باغ ته وابلون تیز باران وته انرسیږي فتولن او صرف لوگوں تے پشم پہ اوشی فتولن ویلی شي پشم ته ویلی شي لوگوں تے باران ته نو چې کله هغه لوگوں تے باران وته ورسی ولا کافی وي بیا چې کم دی میوه پیدا کوي لہذا که مال کم ولی نوي خو چې پکې اخلاص وي نو الله قبلی. والله بما تعملون بصیر الله پاغه باندې چې تاسو سره عمل کوئ الله هغې لیدونکی دی. ایود احدکم آیا خوښی په تاسو کې یو سړی ان تکونا چې وي د هغه دپاره له جنت یو باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو تجری من تحت نهار او بهیږي پای کې لاندې ولی له فیها او وي د دپاره په دغه باغ کې من کل ثمرات هر قسمه میوې نور هم پکې وي انګورو او کجوري پکې هم وي د هغې نه ماسوا پکې نور هم میوې وي. بیا و اصوابه الکبر او دغه ټیم کې دا سړی ورسیږي بوډاوالي زمانې ته بدن کې طاقت قوت ختم شو وله ذریة او د دپاره بچي وي اولاد وي ضعفاء کمزور یعنی ماشومان بچي وي د کار کولو نه وي او بیا دغه دی کې فاصوابها پس ورسیږي دغه باغ ته اعصار د هوا یو بلبلا فیه نار چې پاغي کې اور وي او فاحترقت پس اوسوځي پس اوسوځيږي په دغه اور سره دغه باغ. نو کذالک یبین الله دارنګ الله بیانی تاسو ته لکم الآیات خپل آیاتونه خپل احکامات
لعلکم خایگی تاسو تتفکرون په دې خبرو احکاماتو باندې غور و فکر وکړئ او سوچ وکړئ. ومثل الذین مثال هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء د طلب او د حصول مرضات الله د الله د رضا د الله د خوشحالۍ د پاره وتثبیتا من انفسهم او د خپل زړه د مضبوطوالي د پاره په اسلام باندې په ایمان باندې او دغه انفاق د ثواب د پاره چې دا زی مضبوط پی پاغي دغه په ثواب باندې یقیني وي کمثل جنت پشان د یو باغ دی بربوتن چې دا باغ په یو چت مقام وي اصوابها او بیا ورسیږي دی باغ ته وابل تیزدار باران په شیبو شیبو باران پیوشي فآتت اکلها او پس بیا وروړي دا باغ خپل میوه ضعفین دوچن فإن لم يصبها پس کچره اون رسیږي دی باغ ته وابل تیز باران نو فتولن پس هغې دپاره معمولی پشم چې کوم دی هغه هم کافي دی. والله بما تعملون بصیر الله هغه ذات دی چې ستاسو په اعمالو باندې لیدونکی دی اعمال لره. ایود احدکم ای خوښي په تاسو کې یو کس ان تکون له چې د هغه دپاره وي جنت یو باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو تجری من تحت النهار چې بهیږي په دغه باغ کې لاندې ولې د اونو لاندې له فیها او وی د دغه کس دپاره په دغه باغ کې من کل الثمرات هر قسمه میوې نورې و اصابه الکبر او دغه ټیم کې دی ورسیږي بوډاوالي ته وله ذریة او وی د دپاره بچي اولاد ضعفاء کمزور ماشومان بچي وي فاصابها او پس بیا ورسیږي دغه باغ ته اعصار فيه تیز گرم هوا بلبلا چې پای کې فيه نار چې پای کې اور وي فاحترقت او پس اسودي دغه باغ لرا او دته اس پاتې نشي. نو کذالک یبین الله دارنګ بین الله تعالی لکم تاسو د پاره الآیات خپل احکامات لعلکم خایگی تاسو تتفکرون په دې باندې غور او فکر او سوچ وکړئ.